السلام علیکم. زه نن تاسو ته په یوه ډېرې مهمې موضوع باندې معلومات درکول غواړم. دا داسې یو موضوع ده چې کله هم چاته وریاد شي نو سمدستي وویریږي او زړه یې ودرزیږي او داسې احساس کوي چې دا تر ټولو هیبتناک او خطرناک حالت ده او دا نه ده مګر د قبر عذاب ده او یا په قبر کې اولنۍ شپه ده. ډېرو خلکو ته چې دا وریاد شي نو وویریږي او سخت غمجن وي چې څه به کېږي او په داسې تنګ ځای کې به زه څنګه دا خپل ژوند مخکې تېروم. په یاد ولرئ چې حقیقت باید موږ او تاسو درک کړو او هغه دا ده چې مؤمن باید له مرګ څخه هېڅکله هم ونه ویریږي بلکې له دې وویریږي چې د مرګ لپاره یې څه چمتو کړي دي. نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار هغه دی چې د ځان سره حساب وکړي او له مرګ وروسته ژوند ته تیاری ونیسي. یعنې هوښیار دا نه دی چې شپه ورځ زړه خوري او غمونه کوي او تشویشونه او شپه ورځ په همدې غم کې چې یاره کله مړ شم او په قبر کې کېښودل شم نو ما سره به څه کېږي، بلکې هوښیار هغه ده چې د قبر لپاره امادګي نیسي. دا اصلي هوښیارتیا ده. یاد ولرئ چې دا روح د انسان دا هېڅکله نه مړ کېږي. مرګ یوازې د دې نړۍ څخه د بل ژوند په لور باندې انتقال ته وایي. لکه څنګه چې یو نفر له یوې کوټې نه بلې کوټې ته ځي، همدارنګه انسان له دنیا څخه برزخ ته او بیا آخرت ته ځي. نو اصلي پوښتنه دا نه ده چې مرګ به څنګه راځي او څه وخت به راځي، بلکې اصلي پوښتنه دا ده چې ماذا اعددت لها، د هغې ورځې لپاره دې څه اماده کړي دي. له مرګ څخه هغه خلک ویریږي چې زړه د دنیا له مینې څخه ډک وي، ګناهونه یې ډېر زیات وي او له الله تعالی سره یې اړیکه کمزوري وي. لږ فکر وکړئ، هغه انسان چې د سفر لپاره یې بیک نه وي تړلی که نه، نو طبیعي ده چې د سفر له اعلان سره سم به دی ورخطا کېږي. خو هغه څوک چې هره ورځ لمونځ کوي، توبه وباسي، د خلکو حقونه ادا کوي او د الله جل جلاله رضا غواړي، د مرګ نوم ورته دومره سخت نه وي هغه ته، ځکه هغه پوهېږي چې د خپل مهربان رب په لور باندې روان دی. نبي علیه الصلاة والسلام ډېره ناشنا او عجیبه خبره کړې ده، ښه په خلاصو غوږونو باندې واورئ. هغه فرمایي: من احب لقاء الله احب الله لقاءه. څوک چې د الله لیدل او ملاقات خوښوي، صحیح شوه، یعنې دی زړه یې غواړي چې الله جل جلاله سره د ملاقات وشي یا ورسره وویني. الله جل جلاله وایي هم دا خوښوي چې د ده سره ملاقات وکړي او دی وویني. لکه څنګه چې دی د الله جل جلاله ملاقات خوښوي، الله جل جلاله د ده ملاقات هم خوښوي. نو دا د مؤمن لپاره تر ټولو ستر زیری دی. کله چې د مؤمن د مرګ وخت راشي، په یاد ولرئ چې فرښتې ورته زیری ورکوي. یعنې هېڅ وخت کې هم باید موږ تاسو ونه ډار شو چې هله د ځنکدن په وخت کې به څه کېږي او دا روح په معنی څنګه وځي او زه به سرق. ګورئ، قرآن شریف کې الله جل جلاله په واضح ډول باندې موږ ته څومره اطمینان راکړی. کله چې مړه کېږو په هغه وخت کې چې کله فرښتې راځي، موږ ته څه وایي؟ الله تخافو، تاسو مه ویرېږئ. هغه څه چې په تاسو باندې را روان دي که نه، هغه مرحلې چې په تاسو باندې آینده کې حالات چې په تاسو باندې راځي، له هغه مه ویرېږه. ای مؤمنه مه ویرېږه له هغه نه. ولا تحزنوا، او هغه څه چې تاسو نه په دې دنیا کې پاتې کېږي هغه په اړه باندې هم غمونه مه کوئ، د هغه په اړه باندې هم غمجن کېږئ مه. وابشروا بالجنه، او هغه زیری د جنت زیری واخلئ چې در سره یې وعده شوې وه. سبحان الله، څومره یو بهترین حالت ده. یعنې د مرګ په وخت کې موږ تاسو ته فرښتې ډاډګیرنه راکوي، مطمئن کوي مو د دې لپاره چې ونه ویریږو او غمجن نه شو او خفه نه شو. نو قبر د هر چا لپاره یو رقم ته نه وي. د نیک انسان لپاره قبر د جنت له باغونو څخه یو باغ ګرځي او د بدکار لپاره د عذاب ځای دی. د کې شک او شبهه نشته. الله تعالی د مؤمن په اړه فرمایي: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. الله تعالی مؤمنان په ثابت خبرې ټینګ ساتي. کله چې په قبر کې د ستا رب څوک دی او یا د نه پوښتنه وشي ستا دین څه دی او د نه پوښتنه وشي ستا پیغمبر څوک دی، دا پوښتنې حتما کېږي په قبر کې. الله خپل بنده ته د صحیح ځواب توفیق ورکوي.
له دې نه هم باید موږ تاسو ونه ویرېږو چې یاره دا جوابونه به څنګه وي او هسې نه چې پکې ناکام شو او دا د واغه ده دې تشویشونو ته هیڅ ضرورت نشته ده بلکې موږ تاسو باید نیک عمل وکړو ځکه دا د الله وعده ده چې زه به خپل نیک بندگان خپل مؤمنان دا ثابت قدمه پاتې کوم دا د قرآن شریف آیات چې تاسو ته ما وویل بل لوی ډاډ دا ده چې مؤمن به حتی د قیامت په ورځ هغه سخته ورځ هم نه یوازې کیږي دی به هېڅکله هم یوازې نه وي الله جل جلاله فرمایي یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا متقیان به د عزتمنو میلمنو په شان باندې د رحمان حضور ته راټولوو څومره ښکلی تصور دی هغه څوک چې عمر یې ټول عمر یې د الله جل جلاله اطاعت کړی وي د قیامت په ورځ به د الله جل جلاله ځانګړی میلمه وي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځلې یو جنازه ولیده نو ډېره ناشنا او عجیبه خبرې وکړه مستریح وایي یو مؤمن دی چې هغه کله مړ کیږي نو د مرګ په وسیله د دنیا له ستړیاو د دنیا له جنجالونو څخه آرام مومي او مستراح منه او کما قال علیه السلام یعنی دا جنازه چې روانه ده یا دا مؤمن دی په آرامه شو د دنیا له جنجالونو څخه خلاص شو او یا دی فاجر بد انسان دی چې خلق او مخلوقات یې له شر خلاص شو نو د نیک انسان لپاره مرګ د عذاب پیل نه ده بلکې د راحت او د سکون پیل ده دا په یاد ولرئ که څوک غواړي چې د قبر له عذابه خپل ځان بچ کړي نو تر ټولو مهمه لاره دا ده چې له الله جل جلاله سره باید خپله اړیکه سمه کړي د خلکو حقونه ادا کړي لمونځ وکړي د قرآن تلاوت وکړي توبه وباسي حرام پرېږدي او د مور و پلارو خپلوانو او نورو دوستانو حقوق باید رعایت کړي هغه څوک چې د الله جل جلاله رضا خپل لومړیتوب وګرځوي الله جل جلاله به یې هېڅکله سپک نه کړي یقینا څوک چې له الله جل جلاله سره خپله اړیکه سمه کړي الله جل جلاله به هغه هېڅکله رسوا نه کړي نو ای مؤمنه له مرګه مه ویرېږه د الله بنده له مرګه مه ویرېږه د قبر له عذابه مه ویرېږه دا ټول هغه زیري دي چې ما تاسو ته بیان کړل د قرآن شریف له آیتونو څخه او د نبي علیه الصلاة والسلام له ښکلو ویناو څخه نو له دې نه مه ویرېږه چې ته به څنګه مړ کېږې څه وخت به مړ کېږې او په تا ته به کوم عذابونه درکول کېږي بلکې تا لپاره زیري دي د الله بنده له دې نه وویرېږه چې دغه مرګ نه وروسته چې کوم ژوند دی د دې لپاره تا څومره امادګي نیولې ده که امادګي دې نیولي بس هېڅ ضرورت نه ده چې تو وډار شې خو چې امادګي دې نه نیولي نو بیا واقعا چې دا تاسو لپاره د خطر او د هیبت او د ویرې ځای ده الله جل جلاله د مؤمن لپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي چې نه سترګو لیدلي دي نه غوږونو اورېدلي دي او نه د انسان زړه ته ورغلي دي که الله درنه راضي وي نو ستا ټول ارمانونه په داسې ډول باندې پوره کړي چې ته تصور هم نشي کولی په پای کې درته دا یوه خبره کوم همدا نن له ځان څخه پوښتنه وکړه که مرګ نن راشي زه د خپل رب د ملاقات لپاره چمتو یم او که نه که ځواب دې کمزوری وي نو لا هم دروازې خلاصې دي توبه وباسه نیکي زیاته کړه له الله جل جلاله سره اړیکه ټینګه کړه بیا به نو مرګ ستا لپاره د ویرې نه بلکې د امید رحمت او د خپل مهربان رب د ملاقات زیری وي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته